بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سلسلين سلورم درس ته او تیرشوی درس کې مونږه د ابراهیم علیه السلام د واقعي سنه خلاصه ذکر کړی و، او نن هم د دغه واقعي تسلسل له پنننی درس کې به مونږه سلور خبرې کوو. اولنې دا چې ابراهیم علیه السلام کله مصر ته هجرت کړو، نو څو واقعات مخې ته راغلي وو، په هغې کې یو خاص واقعه. دویم د اسماعیل علیه السلام ولادت او بیا د هغې سره ازمایښونه. او دریمه د مکې د ښار آبادېدل. او څلورمه خبره اسماعیل علیه السلام قربانی او د هغوی د اولاد سلسله او د هغوی د واده کېدل. د دې خبرې به انشاءالله نن ذکرې. ابراهیم علیه السلام چې کله د عراق نه هجرت وکړ، اول مصر ته تللی دی. او د مصر کم بادشاه چې و، ظالم بادشاه و د دغه زمانې، د هغه یو عجیبه قانون و. یو عجیبه قانون یې د ځان لپاره جوړ کړی، چې کله به دغه ځای ته ناشنا خلق رالو په سفر باندې یا په هجرت باندې، نو که چېرته په دغه مسافرو سره به دی به نارینه و او د ده سره به زنانه وي، نو که دا زنانه به د ده بیبي وه، ښځه به یې وه، نو دې بادشاه به بیا د دغې زنانه بېعزتي کوله. او که نه خور به یې وه، نور څه رشته دار به یې و، نو بیا به ورته څه نه وي. د ځان لپاره یو عجیبه غوندې قانون جوړ کړ، د ځان د زور د ظاهرولو، چې زه دلته زورور یم او زما خبره چلیږي. نو ابراهیم علیه السلام چې کله مصر ته هجرت وشو، ابراهیم علیه السلام هم د دې خبرې نه خبر شو، او د دې بادشاه خبر ورکوونکي به هر ځای کې وو، چې هغوی ته کله خبره معلومه شوه چې داسې یو نارینه او زنانه راغلي دي، او د دغې زنانه په باره کې بادشاه ته ډېرې خبرې هم وکړی شوې، چې دا زنانه خاص زنانه ده، خصوصي الله رب العزت له ښایست ورکړی او ډېر زیات. نو هغه دواړه راوغوښتل، او ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي چې دا زنانه ستا څه ده. ابراهیم علیه السلام ته د واقعاتو پته وه چې څه کوي، د دې سړي قانون څه دی، د طریقه څه ده. نو په دغه وخت کې د دې ازمیښت نه او د دې مسلې نه فی الفور د بچ کېدو لپاره ابراهیم علیه السلام د توریې نه کار واخیست. توریه دې ته وایي چې ته یو خبره وکړې، د هغې نه ستا مطلب بل څه وي، چې چا ته دې کړې ده نو د هغه دې بل مطلب اخلي. دې ته توریه وایي. ستا مطلب یو څه دی، او هغه چې چا ته کوې نو هغه د هغه په نسبت باندې دا بل څه مطلب دی. ابراهیم علیه السلام په دې ځای کې توریه وکړه، او ساره علیه السلام چې کومه بیبي وه د ابراهیم علیه السلام، نو دا دواړه په د مخ د ځمکې دغه دواړه مسلمانانو، د دین علاوه بل څوک مسلمانان نو مؤمنان.
او د مؤمنانو په منځ کې اخوت اسلامی ټول مؤمنان هغه د اسلام په اعتبار سره د یو بل خويندرونه اگر چې د نسب خويندرونه کو نه هم د اسلام په اعتبار سره د یو بل خويندرونه ابراهيم عليه السلام په دغه اعتبار سره بادشاہ دوی د زما خور ده او د خور نه مراد اسلامی خور د ایمان خور چې هر یو مسلمان چې نه د یو بل خور اوروري نو بادشاہ په دغه خبره باندې هم ابراهيم عليه السلام پرې نه خو او خپل قانون او خپل طریقې په خپل ماده کړه او دغه د دنیا د قانونونو د قحالي چې کله د الله قانون نه د الله قانوني د الله قانون نه بدليږي پای کې ترمیمونه نه کیږي نن زما په فائدہ کې نن دا خبره د راشنن په بګیدا ترمیم وکړه او سبا دا خبره د سبا په بګیدا ترمیم وکړه د انسانانو د قانونونو د قحالي هغه وې د سیدا خپل قانون دی جو بدل به کو استاد خورم د خو زینب پریدا نو ابراهيم عليه السلام په دغه وخت کې سارا ابیتا د دې خبرې خونه کوي چې ګوره مونږ دواړه په مقدس مکه باندې دغه دواړه مؤمنانو دین علاوه بل څوک مؤمنان نشته دې ته خبره کړې ده مانو دې خبره کړې ده کستانه هم ته پوس کینو ته هم دې خبره کوي نو په ازمیخ کرالو او سخت ازمیخ ته د درازه خطر ده پکې په دې کې هم ابراهيم عليه السلام دا نه کوي چې هغه ته وی چیرې په خپل لاسو د قتل کما یا ته چرته خودکشي وکا او ځان ختم کا دې نه ختم دا خودکشي کول او یا سو قتلول دا د خبرې حل نه دی الله رب العزت باندې کامله باور په الله رب العزت باندې کامل توکل او صبر او د الله نه مدد غوښتل دا اصل حل دی سارا ابي چې کله هغه ظالم سړی د خپل د لاس د اچولو کوشش کینو سارا به دوی لږ غوندې ماته او مقرره کوي زه مونږ کوم ز خپل عبادت وکم هغه مونږ کوي او د الله رب العزت نه غواړي دعا غواړي د خپل حیا واسطه ورکي الله رب العزت یې رب ته پته ده ستاسو رضا لپاره ما د خپل حیا حفاظت کړې تر اوسه پورې اے رب ته ما دې سړی نه محفوظ وساتي نو دې نو ورستو چې هغه سړی د لاس چولو کوشش کوي نو مختلف خبرې به راځي او د په د باندې ډېر سخت hebat راځي او دې چغې وباسي د لیوانتو بغه چغې وباسي او یا بعضی روایتو کې داسې راځي چې د لاس کار پری دي لاس کار نه کوي او لته ټکی پزماکه باندې پریوزي سارا به یا خدای چې په دی وجه باندې چې دا خلق بوجي زمون بادشاہ قتل کو او یا دا چې دی بادشاہ وته درخواست وکړي زما دې دغه د لړکول دغه وکا دعا وکا او زب بیا نه کوم نو هغه چې دعا وکړه نو دا سړی بیا هم قلار نو په دریم ځل باندې بیا توبه وباسه بیا قلار شو په دریم ځل باندې قلار شو او خپل کم کسانو چې دی راوستو هغه ته په قاریدو شو دا خو تاسو ما بسې شیطان راوسته دي شیطان دغه ما سره د څه کارو نو هغه حالانکه وګورئ نو شیطان بخپل دی د شیطانې کار او د ورانی کار بخپل کوي او نسبت بل چا دی دغه شان د زورور خلق د قشانی ښه بخپل به شیطانانی او نور خلقو باندې به د فساد او د ورانی الزامات لګي نو بیا وسره غموم دی یره د وسره اوس دا زنانه حجزه په دې وخت خوځو د دین اخلاص شوم او دا لاړه اوس بیا دغه نو ورستو ماته سره ورسول څه نقصان راته یریږي نو د خپل حفاظت د پاره وزستا قدر کوما او تا تحفه در کوما نو په تحفه کې وتا هاجر رضی الله عنها
دا ورته په تحفه کې ورکړه. دا څوک وه؟ بعضې روایتو کې راځي چې دا د دې بادشاه وینځه وه، او بعضې روایتو کې راځي د بادشاه لور وه. او دغه زیاته قرینه قیاس خبره او زیاته غوره خبره ده چې دا د لور وه. دا ساره ابی ته په تحفه کې ورکړه. او ساره ابی او د ابراهیم علیه السلام د دغه وخت پورې اولاد نه و. نو ساره ابی د پخپل باندې ابراهیم علیه السلام ته پیش کړه چې دې سره ته نکاح وکړه. ابراهیم علیه السلام د هاجر رضی الله عنها سره هم نکاح وکړه. او د دغه ځای نه دوی بیا هجرت وکړو، بیا لاړو شام طرف ته او فلسطین، دغه یو ځمکه ده ټوله، شام او فلسطین. او بیا د دویمه خبره زمونږه نن د ابراهیم علیه السلام ته د اولاد میلاویدل دي، د اسماعیل علیه السلام په شکل کې د اسماعیل علیه السلام ولادت کېدل دي. هاجر رضی الله عنها نه د ابراهیم علیه السلام بچه پیدا شو اسماعیل علیه السلام. تر اوسه پورې د ابراهیم علیه السلام اولاد نه و. تر اوسه پورې ابراهیم علیه السلام د دین په کار کې بے انتها مشغولو، هر ټیم د دین دعوت. چرته دې خبرې بګا زما اولاد ول نشته، دا ولې ز صرف دې سیمه اکثر خلک دې سي دا خبر دا د بے صبرۍ اظهار نه دی کړي. د الله نه غوښتي دي، د الله نه اولاد غوښتي. ربي هب لي من الصالحين. الله رب عزت ته صالح او نیک اولاد ورکو. او د دې نیک اولاد د پیدایش سره چې کله پیدا شو او د مور او د سره الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته حکم کو دا دواړه بوزه او په مکه کې پریدا. مکه د ځای چې په دغه وخت کې دلته آبادی نو، د ځمکه مقدسه و د وخت د آدم علیه السلام نه. او دلته مخکې خانه کعبه د مخکې نه جوړه شوې وه، خو اوس د هغې هغه بنیادونه وران شوي، اوس د هغې هغه ځایونه ختم شوي، هغه آبادۍ ختم شوي. خو ځمکه مقدسه وه، ځمکه مبارکه ځمکه وه. او انبیاو ته د دې د مخکې نه پته وه چې دا ځمکه مبارکه ځمکه ده. الله رب العزت د مکې د ښار د آبادولو دپاره ابراهیم علیه السلام دوی د خپل بچی او خپله بیبي هاجر رضی الله عنها دا بوزه او په دغه ځای کې دغه شان پرېږده، یوازې پرېږده. د اولاد د کېدو سره د الله د طرف نه بل ازمیښت چې د دومره وخته پورې اولاد نشته. لکه بعضې روایتو کې راځي د 80 کالو پورې، د 80 کالو پورې ابراهیم علیه السلام اولاد نه و. په دومره وخت کې ورته اولاد میلاو شو. الله رب العزت لومبنی حکم سو دا بچی او دا ښځه بوزه او په سارا کې په بیابان کې په دې ځای کې چې هلته هېڅ څوک نشته، هلته یې یوازې پرېږده. په دې باره کې بعضې خلک داسې وایي چې ساره ابی ته دا خبره په هغې باندې ګرانه وه چې د دې بچی شته او زما نشته. خو دا خبره هسې خبره ده، د دې خبرې څه حیثیت او څه حقیقت نشته. ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم و، د الله طرف نه حکم و چې دوی دواړه بوزه او په سارا کې پرېږده. نو ابراهیم علیه السلام دواړه بوزي. نو چې کله روانېږي نو هېڅ خبره نشته. چېرته ځو؟ زه چې ځو په سفر باندې، چېرته ځو؟ هېڅ هم نشته، تپوس مپوس نشته، څه کار دپاره ځو، کوم ځای ته ځو، دا نشته. ابراهیم علیه السلام وایي ځای چې سفر دی. په دغه شان حالت کې روانېږي، د شام نه د مکې پورې سفر کوي. او دا سفر داسې عام سفر د نن سبا سفر نه دی چې د سهولت او د آرام او د هر قسم د سهولیاتو نه ډکي، بلکې د سختو د ناکاره لارو د یوازې لارو د بالکل د خوشو لارو سفر دی. او په دې کې شپې راځي او ابراهیم علیه السلام دغه سارا ته رسیده. سارا دی چې هغې ته هر طرف ته ونې، هر طرف ته چې دی نو ګټې دي، هر قسم هر ځای چې دی نو دا د ګټو نه ډک دی، بالکل تک سور، هېڅ ځای اخوا دېخوا څه شینکۍ نشته، څه آبادي نشته. او په هغې ځای کې ابراهیم علیه السلام رالګي
او بچي او زنانه خپل بیبي پریدي او روانيږي. نو هاجر رضی الله عنها نور څه تپوس نه کوي، صرف دا تپوس کوي د الله حکم دی، د الله په حکم باندې پریدي. ابراهيم عليه السلام ته په جواب کې الله حکم دی. بیا مونږ الله نه ځای کوي. بیا ځه ابراهيم عليه السلام دغه ځای نه د قشانزي او چې کله زی او د دیو د سترګو نه پناه شي نو بیا دعا غواړي، او دا دعا قران مجید په دوو ځایونو کې ذکر کړی ده. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، او دغه شان په یو بل ځای کې بیا ده هذا البلد آمنا. علماء وی د ابراهيم عليه السلام چې د دعا وخت ده په یو ټیم باندې یو ځل نه د وخت ده بار بار وخت ده په دغه وخت کې هم، او بیا چې کله په سفر کې دي نو بیا هم، او چې بیا کله واپس راغلی دي نو بیا هم د دعا وخت ده. او د ابراهيم عليه السلام د دعا اثر دی چې کله د مکه آباد شو او بیا د هغې نه وروستو دې مکې ته هر سړی د هر ځای راځي تهوي الیهم فاجعل افئده من الناس تهوي، الا د خلق زړونه دې طرف ته مایل کی. نن سبا په دنیا کې هر ځای کې ګوره مسلمان سړی که موقع د ملایوي چې مکې ته متلاړ شي نو ورستو کیږي نه، چې موقع د هر سړي د خواهش دی، د هر سړي د زړه دی چې دې مکې ته لاړ شي. حالانکه مکه سړي د سیل ځای خو نه دی، پای کې خو شینکې نشته، څه اوبه پکې نشته، ته چې ګټې دي. صرف او صرف د دغه دعا دا اثر دی چې الله رب العزت د خلقو په زړونو کې دغه ځای سره مینه پیدا کړي. بیا سوخ بعد د چې کله ورځې تیرې شوې دیو ته چې کمې کجورې ورکړې وې، کمې اوبه ورته ورکړې وې، هغه کجورې ختمې شوې، هغه اوبه ختمې شوې. نو په دغه وخت کې هاجر رضی الله عنها د دې ماشوم د خوراک تنظیم نشته، ځکه د مور پي هم نشته، خوراک نشته، نو د مور پي هم نشته. نو په دې وجه باندې د ماشوم هم پس تکلیف کې دی، ماشوم ته هم تکلیف دی، هغه هم چغې وباسي د لوږې د تندې د وجې نه، او دې ته په خپله هم د لوږې او د تندې احساس دی. خو د هاجر رضی الله عنها صبر انتهایی زیات د اعلی درجې صبر دی. دا نه وي چې دا څنګه خاوند دی په دې ځای کې پرېښودم او سره ته پرېښي هم نه دي، هېڅ راسره شته نه، دا څنګه خاوند، دا څنګه پلار دی، او دې ځان ته دینداره سړی وي او دې ځان ته نبي وي، دا خبرې نه کوي. صبر او ګوري چې اخوا دې خوا چېرته څه د خوراک انتظام شته او که نه. یو ځای ته د صفا او د مروه دا سعی چې دا د هاجر رضی الله عنها سنت دی، د هغې په یاد کې دا مونږ دا سعی د یو غونډۍ ته خیږي چې اخوا دې خوا وګوري چېرته څه شته خو نه، نو بیا په منډه باندې بل طرف ته ځي چې څه وګوري چې دا په دې دواړو غونډو په دې منځ کې، نو بیا دې ماشوم پټي، ماشوم نه لري دا، او ماشوم ورته نه ښکاري، نو په دغه ځای کې په منډه ځي، په دې منځ کې په منډه ځي. نو بیا دا اووه چکرې چې لګوي په اوومه چکر باندې بیا چې کله اواز یې واورېدو د جبرائیل علیه السلام د راتلو اواز، او چې کله دغه د لرې نه وکتل نو جبرائیل علیه السلام د دې ماشوم سره په خوا کې ناست دی، په وزر باندې او یا په خپه باندې دغه وزې راکنستی دی او د هغې نه اوبه راوتي دي، د زمزم کویې د دغې ځای نه شروع شو. نو هاجر رضی الله عنها په منډه منډه راله، او چې کله راله هغه اوبه روانې وي، نو دې ورته ګیر چاپېره مونډه یې جوړه کړه، څنګه چې کویانو ته خلق جوړوي، او فکر شو سره چې دا اوبه به چېرته دې نه ختمې شي، لاړې به شي، نو زم وي، زم د دې مطلب په قلاره. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که هاجر رضی الله عنها په دغه وخت کې داسې نه وی کړی، د دې نه به دریاب روان شو، دا به دریاب اوس خو په ځای باندې کویې ده، خو د دغې برکت ته وګوره، د هغې زمانې نه واخله د زمزم کویې، د هغې زمانې نه واخله د هغې د اوبو اجرا شوې ده، او تر اوسه پورې
په دنیا کې ګډ ګډ ته زمزم وبزي هر ځای ته کې وسړی مکی ته تل نه دی نو مسلمان دی نو هغه د زمزم وبس کړی دي هر ځای ته رسیدلی دي او دا د هغې برکت دی چې هغه ختمیږي نه وشیږي نه. نو ړومبنه یو مسله حل شوه چې اوبه رالی د تندې خبره هغه ختمه شوه خو دویمه مسله د خوراک هغه لا نه ده ختمه. دریمه مسله د ملګرتیا دلته څوک شته نه انسان په یوازې ځای کې خو نشي اوسېدی انسان دپاره خو ملګرتیا پکار چې خلق یې وسره نو دغه الله رب العزت انتظام کاو د مکې د ښار د آبادېدو درېیمه خبره زموږ د درس نن جرهم نومې یو قبیله وه د هغې څه خلق و چې هغوی به د خانه بدوشۍ ژوند تېره خانه بدوشي مطلب کله په یو ځای کې پړاو اچولی کله په بل ځای کې پړاو اچولی کله بل ځای کې پړاو اچولی ځای په ځای باندې به یې پړاوونه د مکې د عربو د خلق چې وو دوی ته د خپل ځای ټول هر څه دوی ته معلوم و تر دې پورې چې په پټو سترګو پکې هم ګرځېدی شو هر څه ورته معلوم. نو د دغې جرهم دا قبیله د لرې نه تېرېده نو په دې ځای کې خوا و شا مارغان ولیدل دوی حیران شو چې دلته خو چېرته اوبه نشته نو دا مارغان د کومې غاړې رالو دوی چې سرته څه ناشنا خبره به وي نو رالو دغه ځای ته دغه ځای ته رالو او دا قبیلې والا چې ونو دا انتهایی زیات د الله رب العزت اړولي وو که نه د دیو د ملګرتیا دپاره انتهایی زیات شریف خلق وو کنی د دغې زمانې تصور چې دا اوبه د ټول دا اوبه یو قیمتي شی دی یوازې زنانه ده او صرف یو سره ماشوم د غېږې ماشوم دی ورسره او رالې پیتو او هغه د اوبو واکداران دي نو طاقتور خلق او نارینه ابوسوی لرې شه ته پکې چا راوستې او زمونږه او دغه خلق چې ونه هغه شریفان خلق وو چې دلته رالو نو د هاجر رضی الله عنها نه اجازت وغوښتو که ستاسو اجازت وي نو مونږ به ځینې اوبه واخلو هغې ورته اجازت ورکړو او بیا د دې خبرې چې مونږ ستا سره څه وخت دلته پاتې شو نو هغې ورته د دې هم اجازت ورکړو خو د دې اوبو ملکیت به زما سره وي تاسو به د دې اوبو مالکان نه یې تاسو د استعمالولی شئ نو بیا څه وخت کې دغې خلقو هم په دقې ځای کې د آبادېدو فیصله وکړه دلته به پاتې شو د هغوی سره چې کوم د خوراک څه وو نو هغه یې هغوی دوی ته ورکړو او اوبه به یې ترې اخېستې نو دوی ته به یې د خوراک سامان ورکړو او د خوراک څه وو د خوراک صرف غوښه په دغه ځایونو کې څه کرونده نه کېده پټي پکې نه وو فصلونه پکې نه وو د دوی به ګذر بسر کاو په ښکار باندې ښکار به یې کاو او چې کومه غوښه به وژو هغه به خوړه او سره به د دې اوبو نه مستفید کېدو. ابراهیم علیه السلام به د خپل بچي او د ښځې خبرګیرۍ له راتلو پکې په دغه ځای کې چې کله دوی پاتې کېدل نو دی به ورته خواته راتلو. بیا چې څه وخت ابراهیم علیه د اسماعیل علیه السلام الکوالي ته ورسېدو نو زموږ د درس نن څلورمه خبره چې د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ او د هغه د واده د دې ذکر. ابراهیم علیه السلام بیا یو ځل راغی یو بل لوی ازمیښت چې ابراهیم علیه السلام خوب لیدلی دی او د انبیاو خوب چې دی نو دا هم وحي د الله طرف نه حکمي خوب یې لیدلی چې زه خپل بچی الالومه قرباني کومه نو راغی یو ځل او خپل بچی د ځان سره کینی بچی ما خوب لیدلی دی او په خوب کې مې داسې لیدلي دي. اسماعیل علیه السلام پته ده پیژني پلار دی پیژني چې دا نبي دی او ایمان یې دومره مضبوط او توکل یې دومره مضبوط دا ورته نه وي چې ښه لومبی خو دې دقه شان یوازې پرېښومه او چې اوس زه لوی شومه نو اوس مې قتلی اوس مې ذبح کوي او راځي نه دلته او چې کله راغلی نو اوس مې وجنې دا خبره نه کوي. یا ابت افعل ما تؤمر
اے بابا جان چې تا ته حکم شوی هغه کار کوه تجدونی ان شاء الله من الصابرین زبا ان شاء الله زبا صبر کوم ابراهیم علیه السلام لوی ازمیخت خپل بچی راخلی لګي او داغه د زبا کولو کوشش کوي او د زبې په وخت کې خپل سترګې تړلې دي چې پیدری شفقت او د پلار شفقت هغه په ما باندې زورور نشي چرته چاړه چلی الله رب العزت د اسماعیل علیه السلام حفاظت کوي او د چړې د لاندې ګډ علالی قرباني کوي دا نن سبا چې خلق په لوی اختر کې قربانیان کوي دا دغه قرباني یادګار دی دا دغه قرباني د اتباع په تور باندې ده او هغه کومه قرباني وا دغه قرباني د نن سبا مسلمان تصورم نشي کولای دغه قرباني بده اسماعیل علیه السلام بچکیږي الله رب العزت د اسماعیل علیه السلام حفاظت کوي او داغه په ځای باندې ګډوره حلاليږي بیا ابراهیم علیه السلام بیا تللی دی او سړیر وخت ناراضي اسماعیل علیه السلام په دې دوران کې یو ځل وعده کوي او د دې کار د قیده دغه قبیلو د تروسه پورې هم د کار دی چې د خوراک د پاره ښکار ته ځي ښکار کوي او بیا کور ته راځي افکار راوړي نو دغه خوراک دغه سلسله ده نو کله کله په ښکار کې سورزې بم تیر شوي نو دغه شان اسماعیل علیه السلام د دغه خلقو سره اوسېدو نو داغه هم دغه کارو ښکار له بدلو د گذر بسر د پاره او د دیو سره دغه د دیو د ژبه هم زده کړه نو عرب شو عرب د عربي ژبه زده کړه او انتهایی فصیح عربو نو بیا یو ځل ابراهیم علیه السلام سو خروست راغې او ورځې به ګډېرې تلې وي نو اکثر خلق د دنه ناشناو اسماعیل علیه السلام په خپل کور نو بیبي کور وا چې ابراهیم علیه السلام راغې سو ته ویلې نه دي ځانو ته خو نه خو وبې تو وختي مال لګو براکه بوډا سړی دی ضعیف سړی دی هغه ته وبور کړی بیا دې تاسو کو څنګه تیریږي ژوند حالت سره په کم حال کې تیریږي هغه ډېر فریادونه شروع کړ ډېر بد حال دی هیڅ نشته نه د خوراک څه سمشته نه د سکاک څه سمشته او حالات خندي ابراهیم علیه السلام وتوی دا چې خاوند راشي نو دا خبره وته کی چې د دروازې چوکاټ بدل کا یا دروازه بدل کا د کور دروازه بدل کا چې کله اسماعیل علیه السلام کور ته واپس راغی ته پوس کی سچل خو بنی شي سوق براغلی راغلی نه هغه یو بوډا سره راغلو او چې عجیب غونډه خبره ما ته کړې چې تو وایي چې د کور دروازه بدل کا هغه اسماعیل علیه السلام ته په جواب کې ته پیژنې دا څوک هغه نه پیژنم دا زما پلارو ابراهیم علیه السلام او ما ته دې خبرې حکم وکړو چې تعالی طلاق چې تا ز پریدم اسماعیل علیه السلام هغه خپل خزا چې هغه دغه په څو وجه باندې ناشکری وکړي د ناشکرۍ په وجه باندې چې بے صبر و دغه په وجه باندې هغه هغه ته طلاق ورکړي او هغه پریدي او بیا سوخ بعد د دغه بنو جرهم کې بل زنانه سره واده کوي بل زنانه ولاغو په نکاح باندې ورکړي سوخ ورستو بیا سوخ بعد ابراهیم علیه السلام سلو زمانه تیریږي سډېر وخت تیریږي داغه نو ورستو دوباره راځي هغه شان بیا د ازمیخ په تور باندې تپوس کوي د زنانه نه چې څنګه حالات تیریږي هغه شان بیا واقع راځي د قشان نو هغه مت په جواب کوي ډېر د الله شکر دی ډېر خپل وخت تیریږي الانګه حالت نه دی بدل شوی کار نه دی بدل شوی چې وز نوې نوکری د مخکې خراب نه وکړي وز کاروبار ډېر شوی د مخکې سنو اق حالت ته وسو اسماعیل علیه السلام هغه باغ باندې گزاره کوي د ښکار په خوراک باندې گزاره کوي
او په دغه اوبو باندې گزاره کوي خو د زړه حال بدل دی د زنانه د زړه حال بدل شکر گزاري ده نو د قشان د انسان حالت جوړه کنه انسان د ژوند حال د په د زړه په حال په وجه باندې بدلی که سړی سره هیڅ هم نشته خو د زړه شکر گزار دی نو د ژوند اساني ژوند د مزي او د په خوږ ژوند کی او یو سړی چې کله ناشکر گزار شو نو د سره د دنیا مال او حالي د ژوند لړن تنګي د په ژوند کې خوشاله نه پوره نه شوی پوره کیږي نه آرام ودن راځي او تسلی او تسکین ودن کیږي نو دا ابراهیم علیه السلام مطمئن شو او سوال جواب پرې خو دو چې خپل دغه شان د دروازه باقی پاتېګه او د حفاظت کوه نو دا ابراهیم علیه السلام بیا لاړو او دغه ځای کې چې څو وخت پورې اسماعیل علیه السلام موجودو بیا وفات شوی دی په مکه کې او اسماعیل علیه السلام وفات شوی دی او د اسماعیل علیه السلام قبر هم د قلت دی خو کوم ځای کې دی معلوم نه دی بعض خلک روایت راوړي ضعیف او د هغې څه تصدیق نشته د نبی علیه السلام نه علاوه نور د یو نبی د قبر تصدیق نشي کېدی چې دا په کوم ځای کې دی او دا دی او کدا نه دی نو دا د اسماعیل علیه السلام هم د قبر معلومات نشته چې کوم ځای دی خو په مکه کې وفات شوی دی او دا هغه نه وروسته بیا په څه وخت کې په جرهم قبیلې باندې د یو قوم حمله کیږي او د هغې قوم د ورانی نه د بچ کولو دپاره جرهم داسې کار کوي چې خپل مال او دولت او خپل سره او خپل خزانې هغه په زمزم کې پټوي او زمزم کویې چې دی نو دا بندي دغه وخت کې هغه زمزم هغه کویې بند شي او بیا به انشاءالله نوره واقعه سبا نه بیا وایو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه